د هرات د صنعتي ښارګوټي یو فابریکه چې د اوبو هر ډول پایپونه تولیدوي او بازار ته یې وړاندې کوي. په دغه فابریکه کې چې څه باندې 40 میلیونه افغانۍ پانګونه سوې له کثافاتو او پلاستیکو څخه د مختلفو اندازو او رنګونو د اوبو پایپونه جوړوي. دلته زموږ سره 4 پایې د پیپو ماشینان را سره دي چې پولیتلین پیپ جوړوو، 2 دانې د دانې ماشینان را سره دي چې دانه جوړوو د دې پیپو دپاره، او 2 دانې کرش را سره دي چې دا ډبې پاسیا کوو. تقریبا دلته موږ 2.5 لکه افغانۍ سرمایه ګزاري کړې. زموږ سره په 24 ساعته کې 2 شفته 50 نفره کار کوي. دلته په دغه کارخانه کې زموږ سره کار کوي. نو موږ غواړو چې موږ ته دولت مځکې راکړي، موږ تر دې نور هم سرمایه ګزاري ډیره کوو. په دې بخش کې نور خلک هم زموږ سره پر کار کیږي. په دې فابریکه کې چې د 50 تنو لپاره کاري چاپیریال برابر شوی او د غوښتونکو لپاره کیفیت لرونکي محصولات برابروي. خب کیفیتی که هست مواد فرق میکنه. حالا یک رقم مواد که هست بالاخره ضعیفتره، مشتری میگه ما پیپ ضعیف، یک رقم هست موادی که شاید 5 سال 10 سال هم مواد نوه او کار کنه که همه بیرون هست، لوله آماده هست. مواد که هست از حساب کیفیت از اینا به حساب آفتاب و بالاخره یخبندی و زمستان که هست به حساب مواد تاثیر داره. خوشبختانه که شما هم در جریان قرار دارین که از محصولات مختلفی که در شهرک صنعتی هرات و سایر نقاط افغانستان تولید میشه امروز به خارج از کشور صادر میشه، در کشورها به فروش میرسه و یک خبر بسیار خوب هست و یک دستاورد بسیار کلان است. د دې فابریکې یو شمېر کارکوونکي په هیواد کې د پانګونې د فرصتونو د برابرولو او تولیدي فابریکو د جوړېدو هرکلی کوي. اینا رنگ بندی میکنه، سرخ جواب میکنه، زرد آبی سبز سیاه توسی هر رنگ با اون رنگ استفاده میکنه. باز اینجا هر رنگ خاص همون رنگ برای تولید میکنه. بعد از اینکه پای کردیم باز اینا رو تمیز میکنیم و آهن و دیگه اگر نخ و سیم اینا رو داشته باشه میگیریم، رنگا رو جدا میکنیم، هر رنگ جدا ما او رو حساب میکنیم، ما بخش حساب کار میکنیم. خو ویل کېږي چې د هرات په صنعتي ښارګوټي کې یو شمېر فابریکې د پایپونو د تولید په برخه کې کار کوي چې په ښاري او کرنیزو نلونو کې ترې کار اخیستل کېږي.